اختر موږ په کوم کیفیت باندې وکړي شو دغه شنبه کې څو تکبیرونه پکار دي د قران او سنت مطالعه چې کله وکړي شي نو د لپاره متعدد کیفیتونه دي یو څو ځان سره یاد ساتي اول و تکبیره په اول رکعت کې پنځه تکبیره په دویم کې خدای دوړ تکبیرونه و د قرأت مخکې لوستل کیږي امام ابو داود رحمه الله په دې باندې مثلا روایت ذکر کړی دی اول جلد 214 ابن ماجه اول جلد 300 مصدر د حاکم اول جلد 298 امام بهقي دریم جلد 208 او امام طحاوی رحمه الله په اول جلد کې د عائشه رضی الله عنها روایت ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په واړه اختر کې او په غټ اختر کې تکبیرونه ویلي په اول رکعت کې و تکبیره او په دویم کې پنځه د امام بخاری امام ابو داود رحمه الله په روایت کې دي چې برغه شو تکبیرته رکوعی مخکې دا غیر د اغدو تکبیرونه د رکوعونه ابن ماجه ابو داود کې دا روایت د اول جلد 214 ابن ابي شيبه روایت ذکر کړی دی په دویم جلد 215 امام بهقي په دریم جلد 288 باندې او امام محمد رحمه الله په موطا اول جلد یوصل وصل کې امام طحاوی په دویم جلد 399 کې ابن ابي شيبه په دویم جلد یوصل 3 امام بهقي په دریم جلد 209 ابن عباس رحمه الله هم سره ذکر کړی روایت دویم کیفیت امام طحاوی ذکر کړی دی په څلورم جلد 215 کې او البانی رحمه الله په صحیح شپږم جلد د حدیث نمبر د 1259 د حدیث رقم دی 2990 هغه کیفیت په پاجي مقام کې ذکر کړی دی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام څلور تکبیره کړې دي په جنازه کې نو دغه شان څلور تکبیره وکړي په اختر کې څه معنا وي صلی الله بنا النبي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې منځو کې د اختر فکبر اربعا اکبر اربعا څلور ویلې ثم اقبل علی نبی وجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم باندې مخ راوړ او ګرځاو چې کله سلام وګرځاو او به ویلې معنا دا چې لکه څنګه چې د جنازې تکبیرونه کیږي په ما کیفیت باندې دامو کوي او هغه خپل ګوته مبارکه راجمع کړه بازي د باندې سره معنا دا چې د جنازې او د اختر کم کیفیت دي کم تکبیرونه دي ا تکبیرونه ذکر کړل چې بری ترتیب یې دا وشي اې دې په ډېر مستدلات دي لکه مخکې موږ د البانی رحمه الله صحیح ذکر کړه مسند عبدالرزاق شپږ زره 50 شپږ ته کې د سفیان ثوری او غدا ابو اسحاق نقل کې غدا علقمه وګدا خبره ذکر کړه د عبد الله بن مسعود نه و اغا سلور تکبیر وکړه قبل القراءه ثم كبر فركع به تکبیر وکړه او په دویم کې يقرأ فاذا فرغ چې کومه خو فارغ شنو كبر اربعا به تکبیر سلور وکړه او ثم ركع به رکوع وکړه در صحابه عمل ظاهر دا چې بده کې توقیف دي ابن ابي شيبه په دویم جلد 3 امام طحاوی په سلورم جلد 308 کې البانی رحمه الله په صحیح شپږم جلد 201 کې سلسله شپږم جلد او دغه شان ابن ابي شيبه په دویم جلد یوصل 2 کې امام بهقي په دریم جلد 209 کې دریم کیفیت امام طحاوی رحمه الله ذکر کړی دی په دویم جلد 301 کې د اکرمنا قال ابن عباس عبد الله ابن عباس فرمایي من شاء د چا شخو کوي تکبیر دی وکي و من شاء د چا شخو کوي تکبیر دی وکي نه خو بنا بر هر تکبیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث بل مبارک متعدد کیفیتونه په ذکر راغلي کوم انسانان چې هغه تکبیر د رکوع الله اکبر به کې ور داخل کړي دي نو اربعه څلور ویل دي او کوم انسانان چې هغه دته استری دي هغه درې ویل دي نو چا به کې داخل کړي چاته استلې دي استلو مسله کې یو صورت حل لا چې د داخل د صورت کې به بل صورت مثلا راشي بل مسله چې آیا په دې تکبیرونه کې به انسان د رسول پورته کوي کمنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې حدیث نقل لري علماء د باره کې مستقل کتابونه لیکلي دي چې دا خبره کړې ده چې په دې کې بدل رسول پورته کوي هغه استدلالات کړي د عموم د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن صحیح خبردار چې په دې عمومات باندې استدلال نشي کېدلی دی او خاص عمل د پاره وجه دا چې په دې کې به خبر په بل طرف باندې ورزي په بدعت باندې قول راځي په دې کې دا چې انسان کله تکبیر کوي لاس پورته کوي نه تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره موږ تاسو وقوف ودرېګو مبارک پوری شه په مرعات کې دا خبره ذکر کړې ده پنځم جلد 50 نمبر صفحه والحق انه ليس في رفع اليدين مع تكبيرات العيدين حديث صريح مرفوع وی حق خبره دادا چې په باب د رفع اليدين کې د اختر تکبیرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث شرط موجود نه لري نه مرفوع نه قوي نه ضعیف
او کوم خلکو چې استدلال کړي دی هغه د عموم د احادیث استدلال کړي دي او د مطلق احادیث استدلال کړي دي. قول راځي په کې اول شو. بل مسله دا چې دا تکبیر د سړي نه په ساون پاتې شي اې دې لپاره سجده کوي کبه نه کوي. قول راځي دا چې او سجده به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن زاده چې منځ کې زیاتواله وکي او نقص یا نقصان وکي دو سجدي دی وکي. په دې حال چې د انس امام مسلم دروي ذکر کړی دی په اول جلد 219 کې دلته دې سړي په دې منځ کې کمبود کړي. لیکن علماء دا خبره ذکر کړې ده چې سړی